السلام علیکم ورحمت الله دوستانو زمونږ د نن ورځ درس دی VLOOKUP فنکشن یا چې ورته ورټیکل لوکاپ وایي. دا فنکشن د مایکروسافت اکسل د فنکشن د جملې څخه یو فنکشن دی چې په عمودي ستونونو کې یا کالمونو کې د کلمو د پلټنې لپاره کارول کیږي. وی چې د دوستانو ورټیکل ته ورټیکل عمودي فنکشن لپاره استعمالیږي. نو د دې فرموله سټرکچر چې دوستانو مساوي علامه لیکل کیږي، بعد هغې نه VLOOKUP لیکل کیږي، بعد هغې نه تاسو لوکاپ ویلیو لیکئ یا انتخابئ. لوکاپ ویلیو دوستانو هغه قیمت چې موږ غواړو هغه وپلټو، هغه پیدا کړو، په دغه ساحه کې لیکل کیږي. او ټیبل ارې یعنی ټیبل ارې نه مطلب دا ده چې هماغه ساحه موږ په جدول کې انتخابو یا د جدول هماغه ساحه انتخابو کوم چې غواړو موږ قیمت پکې ولټوو. بل کالم انډکس نمبر د دوستانو کالم انډکس نمبر د هماغه کالم یا عمودي ستون چې موږ غواړو وښیو، یعنی هماغه کالم یا عمودي ستون چې دلته لیکل کیږي. لکه فار مثال زه غواړم چې یو عدد ولټوم، نو په کوم کالم کې یا د کوم کالم په بنیاد باندې زه غواړم چې د قیمت د هغه کالم څخه راواخلم او زه هغه وښایم. بل رینج لوکاپ دوستانو په دغه ساحه کې موږ دا کوم عدد چې پلټو یا قیمت چې پلټو آیا دا تخمیني وي که هماغه دقیق څه چې موږ غواړو. راځئ همدغه په عمل ډول ګورو. دوستانو دا زما جدول دی، زه غواړم چې دا د آی ډي په ساحه کې یا په دغه فیلډ کې یا په دغه سیل کې زه کوم آی ډي چې لیکم هغه راځي دلته دی ګوري، او بیا ما ته د همدغه آی ډي په بنیاد باندې د هغه کوم نوم چې دی هغه دلته موږ ته ریټرن کړي او وښیي. دوستانو دا فرض مثال یو څوک راځي تاسو ته آی ډي کارت درکوي، هلته نوم یا معلومات نه وي، او که وي هم تاسو ته غواړئ چې هغه مقایسه کړئ چې آیا دا رښتیا دي که نه دي رښتیا، آیا د آی ډي کارت موږ سره ثبت ده که نه ده ثبت. دغسې حالاتو لپاره یا د والیډیشن لپاره او ویریفیکیشن لپاره دغه د VLOOKUP فنکشن یا فرموله استفاده کیږي. دوستانو راځئ اوس موږ ټایپ کوو چې VLOOKUP ویلیو زه غواړم چې په دغه آی ډي ساحه کې چې کوم قیمت لیکم همدغه زما لوکاپ ویلیو ده چې همدغه په بنیاد باندې ما ته قیمت وپلټي یا وګوري. دوستانو بیا د کاما علامه، بیا ټیبل ارې. زما ټیبل ارې یا جدول ارې چې دی هغه همدغه ساحه ده چې په همدغه ساحه کې ما ته دا وپلټي. بل کالم انډکس دی، یعنې زه غواړم چې فرض مثال دغه کوم آی ډي دلته لیکم د دغه آی ډي په بنیاد باندې ما ته څه شی دلته وښیي. نو دا د دې انډکس چې دی د دې دوستانو اول انډکس دی، د دې دویم دی او د دې دریم دی، د دغه ډي کالم چې دی څلورم دی، د ای پنځم، د اف شپږم او د جي اووم دی. نو زه غواړم چې دغه آی ډي چې دلته ګوري بیا د همدغه آی ډي په بنیاد باندې ما د دویم کالم کې چې کوم قیمت د هغې سره مچ کوي یا مساوي کیږي هماغه ما ته ولیکي. نو زه دلته غواړم دویم کالم. نو بیا کامه رینج لوکاپ په دې معنی چې دغه قیمت چې تاسو پلټئ یا یې څارئ یا یې ګورئ آیا دا تخمینا وي یا نه، څه چې وي هماغه شی ما ته ولټوي او ما ته بیرته ریټرن کړي یا ما ته وښیي. دوستانو زه یم چې نه، څه چې وي هماغه ما ته اګزیکټ میچنګ وکړي او ما ته یې وښیي. دوستانو همدغه لیکم، بیا قوس بند او انټر. دوستانو اوس ما ته دا شی راځي ان ای راځي، ځکه دلته کوم قیمت نشته دی. نو چې کله قیمت لیکم هغه هلته اتومات راځي. دوستانو فرض مثال زه یو لیکم، د یو چې دلته احمد خان دی، نو زه راځم دلته یو لیکم، څنګه چې انټر کړم اتومات احمد خان راغی. فرض زه غواړم چې دغه شپږ دلته ولیکم، چې کله انټر کوم اتومات فاطمه راځي. همدغه زه غواړم چې فرض مثال 14 ولیکم، اتومات عایشه راځي. دغه دوستان د VLOOKUP فنکشن کارول او استعمال د هغې عملي مثال او همدارنګه تعریف یې.